فتوا صرف د الله رب العالمین کار دی. انسان اډوله فتوا ورکولی نه شي. تاسو فتوا غواړئ، الله وایي زه فتوا ورکوم. فتوا ورکول د الله رب العالمین کار دی. زه وایم تاسو ته قرآن چا ښودلی نه دی، تاسو په قرآن باندې پوه نه یئ. الله فرمایي وان منهم لفریقا، د دې په باره کې الله فرمایي، د چا په باره کې؟ د دې خلکو په باره کې. لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، دا دوی چې دا خولې مخکې رستو کوي، مخکې رستو کوي، دا کتاب قایله قایله قایله، دا الله دې په باره کې الله فرمایي یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. د دې لپاره چې د عوام غریبانان، شیخ ریاض الله صاحب، چې د عوام غریبانان په دوکه کې لتحسبوه من الکتاب، چې دا غریبانان عوام دوکه شي چې یاره واقعي دا د الله خبره ده، د الله د کتاب خبره ده. لیکن الله اعلان واورئ، د الله اعلان. ای عوامو د قرآن نه د الله اعلان واورئ. الله فرمایي دی وایي که نه ویقولون هو من عند الله، او الله وایي وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دی په الله باندې دروغ وایي، دا دروغجن دي. دی خو وایي په بخاري کې روایت دی چې ابراهیم علیه السلام په دریو موقعو باندې دروغ ویلی دی. دی دا خبره کوي لګیا دی، لیکن الله وایي دا دروغجن دي، دا دروغجن دی. الله وایي ابراهیم علیه السلام په باره کې الله فرمایي انه کان صدیقا نبیا. ابراهیم علیه السلام په باره کې الله رب العالمین گواهی کړې ده. لیکن د بخاري وایي، د بخاري زمونږ وایو چې دا قول رسول نه دی. دا تاسو بخاري پسې، دا بخاریان دي څوک؟ دا خو د ایران او د دې د مجوسو د دې خلکو د دې پیداوار دی. د دې خلکو پسې تاسو رواني، دا ټول امت تاسو په دې خلکو پسې کړی دی، ټول امت دې پسې کړی دی. دی تاسو په دې روایتونو کې دا راځي، تاسو په دې روایتونو کې دا ویلي دي چې یاره دا قرآن نیم کړی دی، دا صورتونه په قرآن کې نشته، دا په قرآن کې نشته. مونږ تاسو سره په دې خبرو باندې ډوله خبرې فی الحال کوو نه، کنې مونږ سره دومره دلایل الحمدلله پراته دي، دومره دلایل چې تاسو به پشمار باندې ستړي شئ. خو تاسو اول نص ثابت کړئ چې آیا دا شپږ کتابونه د الله د طرف نه نازل کرده حجت د رسول الله اقوال دي که نه دي؟ مولوي صاحب سره تا ته حیرانېږي، تا زه یو آیات تپوس کوم انشاءالله، ته په قرآن پوهېږې، خو اول د جوابونه کومه. انزال لفظ د حدیث دپاره مې استعمال شوی دی. سورة البقره 4 نمبر آیات دی، نه دی ویلی والذین یؤمنون بما انزل الیک. بما انزل ما موصول دی، قرآن ته هم شاملېږي، حدیثو ته هم شاملېږي. لکه څنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی ما انزله دی، نو حدیث هم دا ما انزله دی. د دې د وجې نه دې مقام کې الله څه ووی بما انزل الیک، لفظ د ما ذکر شو، قرآن ذکر نه شو. دلیل دی په دې خبره باندې چې حدیث هم د برې نه راغلی دي، لکه څرنګه چې قرآن کریم د برې نه راغلی دی. بل مولي صاحب ناشنا خبره دا ده، وی ورېږه خبر ته غوږ کېږده، د رب العالمین د طرف نه راغلی الله بره نه دی، الله بره نه دی، الله بره نه دی. ورېږه وره خبره. بل ناشنا خبره دا ده، مولي صاحب وایي ویستبتونک صغر واحد ده. یستبتونه صغر واحد ده، وایي صغر متکلم، وایي الله وایي چې زه فتوا ورکوم. یستبتونک دوی طلب د فتوی کوستانه، دوی طلب د فتوی کوستانه. او بل مولي صاحب ته په قرآن کریم پوهېږم، دا د سورة نور یو آیات دی، تراشه او دا آیات چې کوم دی تر دې معنی مونږ ته وکړه وینزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. د دې آیات معنی ته ذکر کړه، ته نور تا مناظره ګټلې ده. دا 43 نمبر آیات د سورة النور، 43 نمبر آیات د سورة النور تر دې صحیح معنی وکړه. ته ماته چې په قرآن کریم نه پوهېږې، په قرآن کریم سره ته پوهېږې نه، نادر هم صحیح نشي ویلی. د الله باندې صیغه د متکلم نه پېژنې او صیغه د غایب نه پېژنې او صیغه د مخاطب چې کوم نه پېژنې. هسې من لالا مې مخې ته ناستې پوه چې ته مولا راوله پوه شوې. لالا لالا لام الله لام الله لالا پوه شوې که نه؟ شپه دې اتمانه وکړه. زما ټایم شته جي، زما ټایم شته جي. ټولو مسلمانان ولاړ دي او زموږ د ټولو مسلمانانو دا عقیده ده چې دا قرآن د الله کلام دی او حق دی او حجت دی، او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې هغه حق دي، د ده نه علاوه بل هېڅ شی حق نه دی. د الله کلام خو چې دلته قرآن دی او د رسول الله خبرې هغه په احادیثو کې دي، او دا خبر الله کړې ده وما آتاکم الرسول فخذوه، څه چې د رسول درکې هغه والی، او د څه نه چې منع کوي هغه نه منع شي. موږ له رسول سره راکړي دي، په خپل ژوند کې موږ له د نکاح مسله راکړې ده، د حج راکړی دی، د منځ راکړی دی، او که بالفرض
دیو خبره ته وکړي دیو خو چې هر څه قرآن کې دي که نه دیو چې کوم نکاحونه تړلي دي دا موږ ته په قرآن کې وښایي په کومه طریقه دي تړلي دي یو بل ته دا خبره وکړله چې یاره په بخاري کې دروغ دي دا وکړي دا زما نمبر دی بل ته دا خبره وکړله چې په بخاري کې دروغ دي زما د نه یو سوال دی چې ګوره الله سبحانه وتعالی سوره انبیا کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام راغی فجعلهم جدادا دا ټول بوتان مات کړل بیا چې راغی نو خلکو ته تپوس وکړو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم تا دا ټول بوتان مات کړل نو ابراهیم علیه السلام ورته قال بل فعله کبیرهم دا د دوی مشر کړی دی چا کړی دی مشر کار ابراهیم علیه السلام په خپله کړی او نسبت یې د دې بوتانو مشر ته وکړو آیا دا دروغ قرآن ویلی دي تاسو قرآن ته دروغ نسبت کولی شئ مات کړ ټول بوتان ابراهیم علیه السلام او ابراهیم علیه السلام د ماتوالي نسبت بوتانو ته وکړو نو تاسو څه وایئ چې قرآن دروغ ویلی دي تاسو چې د دې نه کم جواب کوئ هغه جواب موږ د بخاري نه کوو نو څنګه چې ستا دا خبره په بخاري دروغ ده دقه رنګې خبره دي په احادیثو باندې دروغ ده بله خبره واوره مولي صاحب دویمه خبره واورئ دیو دا قانون چې کوي زمونږ د سکیورټي ملګري ولاړ دي دیو دا قانون چې کوي د دیو څه مطلب دی قانون مقصد دا دی چې زمونږ په ذهن کې چې کوم څه دي هغه به چلو چېرې دا وردی والا دی دا پلانې دی دا کافر دی دا زمونږ په ذهن کې دیو دې ته قانون وایي دیو قانون قرآن او حدیث ته نه وایي ځکه ګوره دیو وځي د قرآن خبره کوي که احادیث چې نه ته به هر چا ته بیا کافر وې بیا به هر هغه سړي ته چې ستا د ذهن خلاف وي هغې ته به کافر وې او دقه د دیو د قانون نه مراد ده دویمه خبره موږ زما اخیرانۍ خبره کوم چیلنج دی الله رب العالمین موږ تاسو مخکې ویله وما ترکتم من لینة د لینه څه معنا ده اوسه پورې تاسو ونه کړله او دا مجلس به ختم شي او دوباره به بیا کېدی چې تاسو راشي او مړه به هم شئ د دې جواب تاسو نشئ کولی دویم اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا پټه کومه خبره وه دیو اوسه پورې وکړله ونه کړله دویم دیو جنازې کړې دي دا جنازه چې دیو کوله په قرآن کې شته نشته دی چې نشته دی د قرآن خلاف کار یې کړی دی او د قرآن خلاف ته خو دیو کفر وایي اوس کافران دي که مسلمانان دي اوس کافران دي دویم دا ټول مسلمانان ولاړ دي دی مولي صاحب ویلي دا قرآن په ما نازل شوی دی آیا دا د ختم نبوت خلاف دی که نه دی الله وایي ما په رسول نازل کړی دی او دا مولي صاحب بل چیلنج باندې مې ورته ویل قرآن د الله کلام ثابت که اوسه پورې ثابت نه کو اخرنی چیلنج مې وله څه ورکړی و اخرنی چیلنج یو رکو تلاوت وکړه دا یې ونه کړه تلاوت نشي کولی او دلته راځي امام بخاري داسې دی او امام ترمذي داسې دی دا د یو د ذهن خلاف ده دا د قرآن او د حدیث اصل منکرین دویم اخرنۍ خبره موږ دیو ته وویله چې حدیث نه منې بیا به د قرآن نه انکار کوې څونه صورتونه ورته موږ وښول ګوره ته خو د مونځ کیفیت نه منې که نه چې نه منې دلته خو قرآن کې اشاره شوې ده واقیم الصلات بله تاسو بله ناشنا خبره کوم دا خلک مونځ نه کوي دا خلک مونځ نه کوي ولې دیو وایي د صلات نه نظام مراد دی د صلات نه مونځ نه دی مراد نو لهذا دا زمونږ سوالات په دیو باندې پاتې شول او الى یوم القیامه او بله خبره درته کوم اخرنۍ خبره دا زمونږ وروڼه ولاړ دي مباحله وکې دی یو منټ سر جي مولي صاحب یو منټ خبره کو زه به خیرې کوم دیو به بیا امین وایي صحیح ده مولي صاحب زه به خیرې کوم ګوره دا دو فریقین دي یو فریق دیو دی بل فریق مونږ یو بل فریق مونږ زوګ به نه کوئ څوک چې زوګ کوي دا زموږ ملګری نه دی جومات ادب به کوو د جومات احترام یې د جومات ادب زمونږ کار دی کښېنئ وروسته کښېنئ دا خبره کښېنئ زموږ ملګري ټول کښېنئ اختلاف نه جوړو دا مسله په یو ښایسته طریقې سره ختمو تاسو انسانیت ورکوم د جومات ادب احترام کېنه بس کېنه اوس کېنه ای مولوي صاحب تا ته د موهب يا شيخ سيدرا ولا مناظره شیخ صاحب تا ته اختیار چا درکړی د مناظرې د ختمولو تا ته اختیار چا د مباهرې درکړی دی تا ته اختیار چا درکړی دی اصلي ټوپونه وی ځان د چرګ جوړ کړی دی چرګو په شان ټوپونه وی لګیای تا ته اختیار چا درکړی سوال
بس بس ترى ايه السلام علیکم بس دا ملګری بس السلام علیکم بس امیر صاحب السلام علیکم ورحمت الله بس ورو مانځه ټایم دی مونږه اورګه مونږه چې راغلی ورو د ځان د پوي کېدو لپاره راغلی دا د کرکټ ګراوند هم نه دی او دا د پی ټی آی یا د بلې جماعت جلسه هم نه ده اوس داسې کوو د بعضې ملګرو د بعضې ستاسو د طرفه د بعضې مشرانو په رایه باندې چې د دې شي مزه ونه شو انشاءالله که لایحه عمل مخکې طی کوئ تاسو بل تاریخ وټاکئ انشاءالله ځکه دا ماحول صحیح نه دی دوه درې ملګري به ستاسو وي دوه درې ملګري به د دوی وي دوه درې ملګري به ستاسو وي دوه درې به د دوی انشاءالله دا ماحول چې دی کې خبره دی کې سړی حق ته نشي رسېدی څنګه کوم یو دی خبره وره تاسو ټول خبره یار تاسو لږ خبره وره ټوله یاره داسې ده زما خبره ټول خبره وره داسې ده کوم چې آینده تاریخ مقرر کیږي که نه ټول تاسو مولانا مفتیان صاحبان یا تاسو دواړو فریقین ته وایم چې آینده کم تاریخ مقرریږي هغې باقاعده چې ستاسو د کم ځای نه اجازتنامه وي خپله اجازتنامه به رالی د هغې په مطابق د کم ستاسو اصول وي د هغې اصولو مطابق به تاسو خپله بیا مناظره کوئ موبایل به بند دی دا والا میک والا اے بس ریکارډ بند بند نه دی نکو موږ مباحله ته تیار او دی مباحله ونه کړله لہذا په دې باندې خبره ختمه شوله زموږ اوس هم مباحلې ته تیار بل راغلي د ټول منتظمینو او د پولیسو موږ شکریا ادا کوو چې راله د مجلس کنټرول یې وکړو الله رب العالمین د دې ور اجر ورکړي او الله رب العالمین د امت په صحیح لاره باندې روان کړي او دا امت د الله رب العالمین د کفر او د عناد او د حسد د لارې د الله سبحانه وتعالی د امت بچ کړي او الله رب العالمین د دې فتنې نه د امت محفوظ شي بل خبره دا ان شاء الله د اهل حدیث موږ به همیشه د دې فتنې د سرکوبۍ دپاره ولاړ په هر ډګر خبرې وکړي پولیس یې بیا څو خبرې وکړي چې لاړه پولیس یې بیا څو خبرې هغه تاسو وکړئ بیا